وروره چړې دي د خلکو په لاس کې د وروره سړی بالالی مشکل زن انسان خواره دی خدای الحمدلله انسانان دي شکر صرف درې نیم لکه راورسېدل اوس ټوټو دکان دی د کپړو د زنانو د کپړو دکان دا دلته نه شوې راوړی ځان څه ولې نه راوړه کېدل خو نه پرېږدي خلک وایي اوس موټرسایکل مې پاته شو فرج مې پاته عوامو نه خیستې په دې باندې وروره پوسول چې مجبوري مه وروره پولیس راپسې راتله لکه څومره سرمایه درنو لیدونکو سلامونه خدای دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ وي یو ځل بیا زه اظهار ارمان له تورخمه او نن نو یو هغه کم کې چې تېره خپرونه مونږ کړې وه تاسې به کتلي وي البته اوس نو د هغه کمپ نه یو بل کمپ ته راغلو دلته تقریبا ډېر لوی مساحت کې کمپونه اساس شوي دي چې مونږ یې له یو کمپ څخه بل کمپ ته دغه خپرونه کې راغلو دوستانو دا چې وروستۍ ورځې دي د افغان کډوالو دلته او دغه کمپونو نه هم نوره خپله کډه باروي او خپلو ولایتونو ته ځي خپلو کلو او ولایتونو ته ځي او دولتي چارواکو ورته موټرې وقف کړي دي او هغه موټرو کې هغوی تر خپلو کورونو رسوي نو نن به دغه کم کې خلکو سره خبرې اترې کوو او دا به ترې پوښتو چې دوی اوس حرکت کوي ځي خپلو ولایتونو ته د خپلو ولایتونو ته څومره لیواله دي چې دوی لاړ شي هلته او د دې په ایسته نو د دوی زندګي بیا په خپلو کورونو البته په خپلو ولایتونو او کلو کې روانېږي هغه کلي چې د دوی د پلار نیکه ټاټوبی دی نو ته راشه که نه وروره ستړی مه شي صحت ښه دی بخیر یې لومړی که خدای راته نوم ووایه ذاکر الله ذاکر الله دا راته ووایه چې د پاکستان څخه راغلی او پاکستان نه راغلی نن د څویمه ورځ ده یاره نن هم کېږي دغه شپږمه ورځ هم ده چې راغلی شپږمه ورځ او د کوم ځای اصلي زه خو یم ولایت کاپیسا کلی مې تګاو دی غاسان خیل اوس به د دې په ایسته چېرته ځي ولا بس فی الحال هم اراده هملته کړې ده کاپیسا ته او چې باید لاړ شو دې ځینه کار خلاص شي کارونه خو په خلاصېدو د زیاته کړې مونږ ګورو چې حرکت یې کړی ستاسې څنګه انشاءالله چې مونږ هم بس دغه پرچو ته لږ ایسار یو دغه پرچې واخلو نور بس پاکستان نه راغلو او خپل هېواد کې ډېر خوشحاله یو هلته په کوم ځای کې اوسېږئ هلته په دغه کې ګوجرخان کې پنجاب ساحه څنګه وضعیت څنګه ولا بس ښه وروره خو د افغانانو پکې لږ وضعیت خراب و پاکستانو لپاره خو طبعا ښه دی خو د افغانانو لپاره څنګه مشکلات پکې ډېر وروره نیول رانیولو انډیواله سودا پسې بچي ووتې هلته به یې ته ونیولې کور به یې دلته پاتې شو بس دغه مشکلات ډېر راترمنځه شو بس موږ هم ویلې چې خلک وایي چې دغه پنجاب او اسلام آباد دې طرفونو ته کورونه په بلډوزر یې ډېر یې وران کړه تاسې خپله لیدلي او موږ ولیدل وروره بلډوزر یې بیا راوستې انډیواله بس کورونه بیا پرې وران کړه خوارانو بله لاره بیا ونه انډیواله بس یا به په سړک سامان وایي چې په دغه کورونو کې دننه یو څه نفر پاتې شوي هغه شهیدان شوي دا ډېر او ډېر پکې داسې راغله ظلم یې ډېر خپل حده پورې ظلم یې وکړه چې پاکه خبرې که دا 40 کاله پناه یې ورکړه که نه خو هغې ته نه په دې یو میاشت کې ویستله دي تاسې سره یې خپله څه وکړه ولا مونږ خو خپل ځاني چې رښتیا خبره یې هله ګوله ډېره شوله نو مونږ ویل چې بیا مونږ ته مشکلات جوړېږي ماشومان زنانه را سره دي نو د هغې نه مال دا ښه ده چې په وخت لاړ شو او نو په 28 تاریخ باندې مونږ خپله را روان شلو نو دا کم خلک چې پاتې شو دی بیا ډېر ستونزو سره مخ شو اوس هم څوک راځي دغه کم تر نوي کډوال کو نه ختم شوي نه داسې خال کډې اوس هم را روانې دي دلته بیرو بار ډېر دی 1000 نفر یې خواته ایسار کړي
تورخم کې چې یعنې هغې ولې ایثار کړی؟ هغې په دې خاطر ایثار کړی دی افغانستان حکومت ورته ویلي چې دلته مثال بیروبار ډېر زیات دی برداشت نه خبره وتې ده نو داسې لیول کې یې راپرېږده چې دلته هم کار ختمېږي سیده به وځي او رش به نه جوړي یو ترتیب یې ورته یو جوړ ترتیب دغه اوس دغه که ورته اوله کې ډېره پریشاني و داسې حل مسلمانه چې خپې ښودو ځای نه زخ ته ډېر مهاجر راغی هغه چا چې هلته د ظلمونه تاسې سره وکړل هغوی ته څه پیغام لري ولا بس هغوی ته زموږ دغه پیغام دی چې مونږ خو راغلو شکر دی په خپل هیواد کې که نه هر کار څه وي مونږ خوشحاله یو د امارات اسلامي نه هم ډېر خوشحاله یو او د هغوی به ورځ انشاءالله خرابېږي او ښه کېږي به نه او بس دغه پیغام دی زه ورته ډېره مننه ورور خوشحاله سلامت اوسه. لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ دلته مې یو کاکا تر څنګ ولاړ دی دې سره به خبرې کوو کاکا جان ستړی مه شئ السلام علیکم صحت ښه دی په خیر یې په خیر لومړی کې به راته نوم مبارک دی ووایي عبدالغفار مې نوم دی ورور. عبدالغفار کاکا دا به راته ووایي چې پاکستان کوم ځای نه راغلی پنجاب نه راغلو ورور، ګجرات نه ښه ښه څومره وخت دلته تېر کړو هلته مو تقریبا داسې حساب کړه 10 کاله تېر شو 10 کاله ولا ډېر عمر دی تېر ډېر عمر. او 10 کاله پس خپل هیواد ته راغلی څه احساس لري احساس دا لرو ورور، شکر دی خپل خاورې ته راغلو پردي وطن کې وپوس ولې چې هر څومره دغه وایي ورور، هلته به موږ ته ویل ته افغانیان یاست مهاجر یاست چا سره مو داسې په دغه خبر هم نه سو کولی مهاجر یې وروره پوس ولې د چا د غږ هم نه اورېده ورور، خپل مال خپل حال هلته ماته پرېښول ورور دغسې راغلو هغه دې ولې پرېښود پرېمښوله په دې باندې چې موږ ته یې ټیم راکړه چې وروره ته خو بې اسناده یاستئ او وروره دلته ته څه کوئ ورځئ ته ټیم نور نه لرئ نه خو خپل مال حال خو به دې راغستی روا مو نه خیستی په دې باندې وروره پوه شولو چې مجبوري مو وروره پولیس راپسې راتله لکه څومره سرمایان نه پاتې ده اوس زما نه تقریبا 15,000 روپۍ هلته سامان 15,000 روپۍ سامان مامان پاته دی او یو مې موټرسایکل پاته دی خو دا مې پرېښول وروره راله لکه چاته دې حواله کړل خو همداسې دې پرېښودل د هغسې پاته سو هغه کم ځای والا چې و پنکې هم رانه ګیرې کړې د 3 میاشتو کرایه هم رانه ګیره کړه پوه شولې انډوانس روپۍ مې ورکړې وې هغه مې راڅخه نثارې کړې هغه مې راڅخه نثارې کړې او وروره مجبوره و به را روان سو د شپې وروره دغه موټر مو نیولی و لاره څنګه وه لاره کې الحمدلله څه مشکل نه و سره په اټک باندې لکه مشکلات و په هغه موټرانو اټک کې څه مشکلات اټک کې د خلکو نه 10,000 روپۍ اخیستلې په کډې ولې یې اخیستې چې سټیم مو دلته ډېر وتلی دی وروره ته په پیله تاریخ نه مخکې ونه وتلی 10,000 کالدار یې اخیستې 10,000 کالدار یې اخیستلې نو موږ په موټروې باندې رالو په هغې باندې څه مشکل نه و بیا په زاخیلو کې ودرېدلو هلته هلته نه وایي 50,000 کالدارو نه ډېرې نه راپرېږدي چې رایې وړي ځان موږ ته خو یې دغسې ویلو چې وروره ډېرې نه پرېږدو او زموږ سره خپله 15,000 روپۍ وي هغه مو پر لارې څه مصرف کړي څه مو د موټروان ته هلته ورکړي چې وروره زموږ بیا په لاس کې نه یي یا زموږ څخه نه وانخلې وروره دغه پیسې دې ته واخله پوه شولې چې ستا څخه نه یې ښه دی و مخکې نه یې واخله وروره او دغه موټر مو پاکستانه ځان سره دغه موټر مو د پاکستانه راویستلی موټروان تللی دی کابل ته هلته څه کار و ولته یې دلته ټیم اخلی وروره تر اوسه پورې موږ ته پورمه مرمن او دې سره هم څو روپۍ خبره کړې ده دې سره پر کور باندې 50,000 روپۍ یو کور 50 یو کور او څو کورنۍ پکې راغلې 4 کورنۍ پکې راغلې 4 50,000 کالدار 50,000 کالدار مو خبره ورسره تر کابله پورې او یو باغلان نو پاکستان ظلمونه وکړل ظلمونه یې خامخا وروره پوه شولې چې څه په وس کې هغه کولی سو وروره او نه ګرځېدلی سوې داسې بیا به ځې که نه بیا به څه کوو شکر دی خپل خاورې ته رالو په خیر خیریت سره دلته مو خلک ښه عزت کوي ښه احترام مو کوي الحمدلله رالو دلته د خپل په ځکه خپل په وطن دروازه راواوښتی موږ ته سکون میلاو سو وروره چې په دروازې راواوښتلو ښه احترام یې راڅخه نیوکی ښه ښه راغلاست یې راته وویله ښه خوشحاله سو رالو دغه دی وروره دلته اوس په دا کیم کې یو تر څو چې دغه خپل مواد دغه ځای رااخلو بیا به د خیره که قسمت خپل وطن ته بځو اخواته باغلان و انشاءالله هلته مو ځمکې شته کور هم شته یو وروره هېڅ مې هم نشته د دغه د خاطره دلته پروت یم چې هلته مې سرپناه نسته
ته دا د خاطره دلته پروت یم زه چې زه دغه خپل شی مې راواخلو وروره دغه بلته خوره مچیانو سره پوس ولې کې راکړه کې را نه کړو خو بس توکل هغه خدای سته پوس ولې خدای به تمه دې څه ده چې مقصد د دې په ایسته به ژوند کوم طرف ته ځي نو دا د هغه الله کار دی هغه خو بېشکه خو ستا هیلې څه دي زما هیلې به څه وروره چې خدای سترګې راکړي لاسونه راکړي که چیرې زموږ په وطن کې موږ خپل خدمت وکړو نو الحمدلله خپل کار به په مخ بوځو که چیرې موږ خپله خدمت ونه کړئ خپل وطن ته وروره دغه چې څنګه در په در وي دغسې به در په در نور به څه ووایو وروره پوس ولې خو بس الله دې هغه کوي چې زموږ خیر وکړي نو زو انشاءالله خپل وطن ته خپل هېواد ته به خدمت کوو 13 کاله دې هلته تېر کړل تا ته خو به دا حتما معلومه وه چې افغانستان کې اوس سوله د امن دی کله دې نیت ونه کړو چې راشي الحمدلله هر څه مو په ذهن کې وه امن و هر څه و خو دا د خلکو خبرې به وې وروره چې افغانستان داسې دی افغانستان هسې دی خپل په سترګو مو څه لیدلې نه وه خپله نه وې راغلی نه وم راغلی اوس الحمدلله رالم ومې لیدل هر څه رک روغ دی وروره خیر و خیرت دی شکر دی امن و امان دی هغه اسمان دی چې خلکو کولې هغه هېڅ هم نه الحمدلله هغه هېڅ هم نشته دا خلک وایي د ډول غږ د لرې نه خوند کوي پوه شول خو اوس چې دلته مونږ رالو په خپلو سترګو مو ولیدل شکر دی چې څه رقم هغه خلکو ویل هغسې نه دی هلته به لکه خلکو څه ویل ته موږ سره خلکو ویل چې وروره پوست ولې چې دلته ولاړ شي داسې ظلمونه دي او داسې دي او هغسې دي موږ به ویل چې خدای پاکه که موږ ولاړو موږ خو ناولد وي موږ به هلته څه ووایو لکه چې وژني او بس وروره چړې دي د خلکو په لاس کې دي وروره سړی به حلالوي موږ چې ول ځان انسان خواره دي خدای الحمدلله انسانان دي شکر دی اوس چې راغلي که نه اوس کوم ملک بې امنه دی اوس خو پاکستان الحمدلله بې امنه دی خدای پاک دې دغسې بې امنه لري چې تا وویل چې انسانان به خلک خوري انسانان په کوم ملک کې خلک خوري پاکستان کې یو بل خوري مسلمانې هغه دغه خبره که دې کوله هم خلک در پورې خاندي که دې نه کوله هم در پورې خاندي که بیا دغسې ګرځېدلی وروره وایي زه پاګل دی ګرځي پوه شو نو شکر دی خپل وطن دی الحمدلله هر څه ښه په حفاظت ښه سهولت وروره دغه د منظمه موږ خبر نه یو زموږ کورو ته هر څه شکر دی راځي زما ماشوم وروره پوه شولې د کوره بې ځایه ووځي یو بل مسلمان یې تر لاسه ونیسي زما کور دی راولي الحمدلله امن امان دی وروره خیر و خیرت دی شکر دی خپل خاوره د خپل وطن دی دا کوم ورونه چې په پاکستان کې د دوی ته هم وایم چې وروره راسئ خپل خاورې ته خپل وطن ته راسئ خپل وطن ته خدمت وکړئ د خدای په لیاز څه کوئ پردي وطن کې وروره شپه مو ناارامه ورځ مو ناارامه وروره در په تڼۍ وپوس ولې د پولیس غږ به مو واورېده وروره ویده کېدلی به نو څه ماشومان به په بلستونو کې وروره ټوپونه ول چې هله راغله نو چې راغله شکر دی دا د خپل په وطن کې په قراره په دا چوپال کې پراته وي په دا خیمې کې ولا که تر ساره دا وایو چې یاره څه شته که نه الحمدلله وروره پوس ولې راسي یو سړی پوښتنه وکړي چې وروره څنګه شیم په کار نه دي نه الحمدلله ستا وروره ډوډۍ ستا اوبه ستا چای ستا وروره پوس ولې هر څه سته شکر دی بس دلته ښه بس د وطن دروازه ته همیش خلاصه الله مو خوشحاله لره وروره الله مو آباد لره خدای پاک مو موږ سره آباد کړي ډېره زیاته مننه هېواد ته دې بیا هم ستړی مشي قربان ډېره مننه کور ودان ته راشه یار څنګه یې څنګه یې وروره ښه جوړه خیرت دی شکر نوم دې راته ووایه عبدالحنان عبدالحنان دا راته ووایه چې تر کوم ځایه راغلی زه د اخوا نه د پنجاب نه وزیر آباد نه راغلی یم وروره پنجاب طرف ته وي پنجاب طرف ته دی دا راته ووایه گجرات چې په تا څه تېر شوي مونږ انډیواله بس دغه بې کاټه یو مونږ کاټونه جوړ کړي نه دي او تر هغه موسمه مونږ ول چې کاټ مو جوړ نه کوي نه او هر څه مو وکړه بیا مو ویل چې پاکستان دی څوک نه شړي او دلته به ژوند کوو دلته به یو نو مونږ ته دا چیرې دا دغه وه چې مونږ به وشړي افغانستان ته به لاړ شو او اوس دا دغو دا لکه د پولیسانو دا راخیستې وه چې دا بې کاټه والا به ځورول کېږي داسې کېږي هغسې کېږي نه او په دغه کې لکه مثال په طور په سیالکوټ کې و لاهور کې و ډېر بې عزتي یې واړوله خلکو ته مونږ د دې وجې نه مونږ راغلو تاسو ته خو امن نو څه مشکل خو ورته مشکل خو و مشکل دی نه و چې نه و خو مونږ ته په سیالکوټ کې لکه مثال جیلم کې داسې کسان هم و چې زنانه و کاټ نه دروړ مردانه و دروړ زنانه بې لاړه بندیان بې کړه سړي به بار ګرځېدل ماشومان به و د شپږو کالو ماشومان به ورور هغه به بندیان کړه ورور هغه به کاټ نه دروړستی او مور به پسې چغې ولې او پلار به چغې ولې نه به پرېښود هغوی دا کاټ نه لري په دې وجه باندې او زما خپل چې دی خپل په وزیر آباد کې ما خپل دکان و د کپړو دکان مې و د 15 لکه روپو صرف په 3.5 لکه روپۍ خرڅ کړی دی صرف په 3.5 لکه روپۍ ما خرڅ کړی لوی تاوان دی دونې تاوان مې کړ د مجبورۍ د وجې نه راغلی
هلته افغانستان کې ورو باغلان کې وروره شی نشته را سره څه وکړو چیرې لاړ شو دلته خو اوس هر څه برابرېږي کوم دې ځای کې دې ځای کې شکر الحمدلله دولت ان تر کورونو پورې تاسو سره ژمنه کړې چې درته شکر الحمدلله برابرېږو پیله نو پس نو خدای عالم الغیب دی چې څنګه بسي نو اوس په باغلان کې مو ټلیفون کړی لکه اوښې ته نورو ته مو ټلیفونونه کړي چې مونږ ته ځای وګوره بعضې وایي چې د میاشتې 3000 دي بعضې وایي 4000 دي بعضې وایي دومره دي نو اوس هر باور وکړه که مونږ د لارې کرایه لرو چې مونږ هلته باغلان ته لاړ شو تاسې کیسه ده ډېره زیاته مننه خدای به دا دا غږونه ورته وایي چې مونږ باور وکړه چې د 10 لکه روپو مونږ تاوان وکړ مونږ د صرف 3.5 لکه راورسېدل اوس ټوټو دکان دی تاسو د کپړو د زنانو د کپړو دکان دا ته دلته نشوي راوړی ځان څه ولې نه راوړه کېدل خو نه پرېږدي خلک وایي اوس موټرسایکل مې پاته شو فرج مې پاته شو کولر مې پاته شو هلته وروره لکه ډش شو دا شیان من هر څه پاته شوي راڅخه او که بیا خرڅولی اوس د 15000 روپو فرج دی ما ته یې ویل راکړه په 10000 روپۍ باندې ما به 10000 څنګه ورکولی او چرګان و هر چرګ ما په 10000 روپۍ اخیستی ما څخه په 2000 وغوښتی ته دغه مجبور څه خدای سم کړي زه انشاءالله خدای مهربانه ذات دی نو سمیږي انشاءالله سمیږي زه الله دې خیر واچوي ډېره مننه صحیح شو سلامت اوسه قدرمنو دوستانو تاسې وکتل موږ په دغه کام کې د بېلابېلو خلکو سره خبرې اترې وکړلې او په دې وغږېدو چې هغوی ته دلته کوم سهولتونه جوړ شوي دي دا چې دلته اوس کوم کلینیک ساز شوی دی هغه کلینیک ته به ځو هغې کې به د ډاکټر صاحبانو سره غږېږو تر څو هغوی نه وپوښتو چې دلته هغوی کوم خدمات د مریضانو لپاره وړاندې کړي دي هغوی سره هم غږېږو او په نورو موضوعاتو وغږېدو نو صرف له هغوی سره غږېږو بیا به در څخه اجازت غواړو نو زو کلینیک ته السلام علیکم وعلیکم السلام ولجانه ښې لومړی کې خو ستړي مه شئ نه نه ژوندی اوسې نو ډاکټر صاحب نوم به مو راته ووایي نوم مې صاحب ډاکټر صاحب خلیل دی ډاکټر صاحب خلیل دا به راته ووایي چې تاسې کوم خدمات دلته راغلی هغه به زموږ لیدونکو سره تشریح کوي او 2 دقیقو کې صحیح ده مونږ خو دلته د ایسای د ادارې سره کار کوو او دا د هغې یو ترخم روغتیایي کلینیک په نامه یو کلینیک جوړ کړی دی دلته مونږ عام مریضان ګورو داخله مریضان ګورو د MCH مریضان ګورو د نیوټریشن مریضان ګورو واکسینونه هم دلته تطبیقېږي لابراتوار هم زمونږ شته دی دلته بعضې مریضان راځي چې دردونه یې خېټو کې مثال توشو کې دردونه یې هغې ته الټراساونډ هم مونږ سهولتونه لرو کوم مریضان چې دلته مونږ نشو کولی دا منیجمنټ کولی کور کولی نشو نو هغه مونږ سره امبولانس شته دی او مونږ یې ریفر کوو غنخیلو دغه ته ده یا ننګرهار ته مثال یا غنخیلو ډېر شته دلته مونږ ریفر جلال آباد روغتون جلال آباد روغتون ته او دلته تقریبا نن 2مه ورځ ده ستاسې دلته زمونږ نن 9مه ورځ ده په دې کم کې په دغه 9مه ورځ کې خو به طبعا تاسې ته معلومات کېږي چې څومره مریضان دلته راځي دلته مونږ په اوله ورځ باندې تقریبا 950 مریضان مونږ تللي دي
په دویمه ورځ باندې تقریبا 515 راني وو په درېیمه ورځ باندې هم دغسې 440 مریضان همدغسې ورځ په ورځ لږ لږ راکمېږي. او مریضانو ته تاسې په 4 ساعته کې څومره ټایم ورکړ؟ دا خو زموږ روغتون چې دی 40 ساعته دی، یو شب بدلېږي 40 ساعته بعد بل راځي. او دا به راته ووایي چې هغه ښځې چې امیدوار دي د هغوی څه ترتیبات هغوی لپاره دلته ترتیبات شته دی. دلته یو قابله خور شته دی، یوه MD ډاکټره شته دی، نو هغوی ورځي هلته کوم ستونزې شي هم هغې ته هلته حل کېږي. نو فلحال تاسې 9مه ورځ ده او د وطنوالو خدمت کوئ ښه په پراخه پیمانه. زموږ 9مه ورځ ده او دلته شپه ورځ پراته وطنوالو خدمت کوو. څوک چې راوړي تورخم نه دې خوا ته نو مریضان یې دلته موږ ته مراجعه کوي. دا چې موږ درته وخت ونیو بخښنه کوئ او مننه چې وخت مو تاسو نه ډېره زیاته مننه. سلامت اوسئ. ډېره زیاته مننه. موږ هر وخت وطنوالو په خدمت کې په هر ځای کې حاضر یو. ډېره مننه. کور مو ودان.